بسم الله الرحمن الرحیم. محترم اوریدونکو، لکه څنګه به چې تاسو ته خبر در رسېدلی د سوشل میډیا د لارې چې د شیخ ابو حسان صاحب حفظه الله تعالی په کور کې اور لګېدلی. نو اوله خبره خو دا ده چې دا تکالیف دا د پخوا نه په نیکانو خلکو باندې راځي، په پیغمبرانو باندې، دغرنګې د صحابه کرامو باندې او د هغې نه وروسته په نورو سلفو صالحینو باندې دا راغلي. تاسو به اورېدلي، د شیخ صاحب په بیاناتو کې به م اورېدلي او دغرنګې د نورو علماو په بیاناتو کې هم. نو دا څه د نوې خبره نه ده، بلکې دا د پخوا نه دغه حساب له راروانه ده چې په مؤمنانو باندې تکالیف راځي. نو دویمه خبره دا ده چې تاسو دعاګانې وکړئ شیخ صاحب ته چې الله رب العالمین هغوی له چې کوم دا نقصان ورسېدلی دی، الله دې ورته دې په بدله کې نور ډېر هر څه ورکړي، او کوم چې په تکالیفو باندې الله رب العالمین مؤمنانو له کوم اجرونه لیکلي او ورکوي، الله رب العالمین دې هغه پوره پوره ورکړي. او بل لا چې دعاګانې وکړئ چې الله رب العالمین د درسونو سلسله د شیخ ابو حسان صاحب هغه دوباره شروع کړي. جزاکم الله خیره، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.